دا زما پیغام در ټولو سرکاري ادارو پورې ورسوئ. دغه د اختر په شپو کې یاندې اوس روژه د انسانان ستړي ستومانه دي. په دغسې رش او ټرافیک په ساوي په ګنټو باندې انسانان د انتظاره څخه د ګرمۍ څخه بالکل دومره په دا روژه کې ستومانه چې پر جنګو باندې قادر یې. په هر ټرافیک رش کې یعنې چې هر ځای رش په روډ کې هلته انسانان خامخا په جنګو اخته سي. د هغه جنګو څخه بیا ډېرې غټې مسلې جوړې سي. دغه پیغام در انتظامیې پورې ورسوئ چې تاسو لږ هم د ایمان پیسې راپورته کړي او دغسې روډو ته ټرافیک پولیس ورکړي چې هغه دغه ټرافیکونه سره کراسي. دغه ټرافیکونه چې کم وخت په ساوي نو په دې کې شپین ږیري بزرګان انسانان ټوله په تکلیف وي، په ګنټو په انتظار وي، جنګونه پکې وسي. تاسو هم لږ همت وکړئ، دغه ټرافیک پولیسو ته خواست کو، انتظامیې ته خواست کو چې لږ تاسو هم د ولس غم وخورئ، لږ تاسو هم د ولس په غم باندې ځان خبر کړئ. دغه رقم په ډیرو روډو کې ټرافیکونه په ساوي، انسانان په جنګو اخته وي، سر یې نه سره خلاصېږي. ټرافیک پولیس ځان نه ورته رارسوي، نه انتظامیه پر دې باندې اکشن اخلي. دا پیغام مخته نشر کړئ چې در انتظامیې پورې ورسېږي. دغه کم ځایو کې چې رش وي و دې ته ټرافیک پولیس ورکړي، دغه لارې خلاصې کړي، دغه د ولس ستونزه ورحل کړي. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز درسره فالو کړئ.